Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy. Hope to be fine everyone guys. This is the last lesson of zero class, and in this lesson I'm going to teach you about the articles. What are the articles and where we can use it. So let's begin the lesson. Please press the like button and share this video with your friends. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. انشاءالله چې د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. نن د هوپ انګلیش اکیډمي د زیرو کلاس اخرنۍ ویډیو ده، اخرنۍ لیسن دی. نو په دې لیسن کې به موږ تاسو د ارټیکلزو په اړه باندې غږیږو چې ارټیکلز څه ته ویل کېږي او په کوم ځایونو کې استفاده کېږي. راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرته مې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو حتما در سره لایک او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو د ارټیکلزو په اړه باندې غږیږو چې ارټیکل څه ته ویل کېږي او په کومو ځایونو کې موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. ارټیکلز تعریفي تورو ته وایي. دغه تعریفي توري درې دانې دي چې ا دی، ان دی او the، یا هم په ځینو ځایونو کې the ویل کېږي. دغه درې چې دي دې ته ارټیکلز په انګلیش کې ویل کېږي. نو دغه ارټیکلز چې دي دا بیا په دوه ډوله باندې ویشل کېږي چې یوه ته definite article ویل کېږي چې هغه the ده، یا هم په ځینو ځایونو کې the ویل کېږي. دا definite article یعنی د یو مشخص شي لپاره استفاده کیږي، او indefinite articles چې دی د یو نامعلوم او یا هم د یو نامشخص شي لپاره موږ تاسو ترې استفاده کولی سو چې هغه ان او ا دی. موږ تاسو definite او indefinite articles ویلي. نو راځو definite article ته. definite article دغه the یا هم the چې زه تاسو ته وایم دا مطلب چې په ځینو ځایونو کې the ویل کېږي او په ځینو ځایونو کې the ویل کېږي. دا یو نوټ در سره ونیسئ. هر کله چې د دغه ارټیکل نه بعد واول اواز راغی نو دغه بیا the ویل کېږي، او هر کله چې کانسوننټ اواز راغی بیا دغه the ویل کېږي. د دغو ارټیکلزو طریقه کار یا د کار اخیستنې طریقه څنګه ده، مثلا په کوم وخت کې موږ تاسې څنګه کارولی سو. راځو مثلا موږ تاسې په انګلیسي کې ګوره یو شی تعریفوو، یو شی کله چې موږ تاسې احساس د یووالي وکړو چې دغه شی واحد دی، یو دی، نو موږ تاسې به څنګه په انګلیش کې وایو چې مثلا دغه یو کتاب دی. په انګلیش کې دا رقم ویل کېږي چې ا بوک. دلته ګوره دا ا چې دی دا ارټیکل دی. په کوم وخت کې استفاده کیږي؟ هر کله چې د ا نه بعد کنسونیټ اواز راسي ا استعمالوو، او هر کله چې اول د لغت کې واول اواز راسي نو بیا د ا پر ځای باندې ان استفاده کیږي. دغه دوه ارټیکل چې دی په دې باندې زه تاسو ته درې مثالونه جوړوم انشاءالله چې سره به مو پرې خلاص شي. خو بیا هم که چېرته کومه پوښتنه لرئ کولی شئ په کمنټ کې خپله پوښتنه وکړئ. راځو مثلا زه وایم چې دغه یوه پیاله ده. پیالې ته په انګلیسي کې موږ تاسې کپ وایو. صحیح دی؟ نو دا سی دلته څه شی دی؟ کنسوننټ حرف دی. د کنسوننټ لپاره موږ تاسې ویلي وو چې څه شي استفاده کوو؟ ا استفاده کوو. که زه ووایم چې دغه یوه پیاله ده نو په انګلیش کې به داسې ووایم چې ا کپ، یوه پیاله. دوهم لغت ده. دوهم لغت به هم زه تاسو ساده لغت درکړم ځکه چې زیرو کلاس نو چې پکې سرګردانه نه سئ. پښه ته موږ تاسې په انګلیش کې وایو کیټ. صحیح دی؟ نو څنګه به موږ تاسې ووایو چې یوه پښکه؟ ځکه چې دلته سی دی کنسوننټ دی نو اول کې باید څه شي ورکړو؟ ا ورکړو چې راسي ا کیټ. صحیح دی؟ ا کیټ مطلب یوه پښکه. راځو دریم لغت ته. مثلا زه وایم ډله. ډلې ته په انګلیش کې موږ تاسې څه شي وایو؟ ګروپ. یو عام لغت دی، مشخص لغت نه دی، عام دی. نو زه به دلته څه شي ورکوم؟ ا به ورکوم، ځکه چې د لغت په اول سر کې کنسوننټ حرف دی، کنسوننټ اواز دی. نو د کنسوننټ سره موږ تاسې ویلي چې ا استفاده کوو. نو زه دلته ورکوم ا ګروپ. ا ګروپ. ا ګروپ مطلب یوه ډله. راځو اوس دوهم مثال ته چې په اول سر کې د لغت واول اواز وي نو هغه ته موږ تاسې څه شي کارولی سو. مثلا دلته زه وایم چې مڼې ته په انګلیش کې موږ تاسې ویلي وو چې اپل وایي. صحیح دی؟ اپل ا چې دی یو واول اواز دی.
نو د دې لپاره موږ او تاسو څه شي استفاده کوو؟ موږ او تاسو ویلي وو چې ان به استفاده کوو، ځکه چې اول د لغت کې هر کله چې واول حرف راغی نو بیا ورته ان استفاده کوو. زه چې ووایم چې معنی اپل په انګلیش کې وایم او کله چې وغواړم چې ووایم چې یوه معنی نو بیا به څنګه وایم؟ ان اپل. صحیح دی؟ راځو دوهم لغت ته، نارنجي، یا موږ او تاسې مالټه هم ورته ویلی سو. نو که زه ووایم چې مالټه یا نارنجي داسې به په انګلیش کې وایم چې اورنج. نو دا دلته او چې شي دی واول حرف دی. نو د دې دپاره زه چې ښکاروم چې یوه نارنجي یا یوه مالټه، ان اورنج، یوه مالټه یا یوه نارنجي. صحیح دی؟ نو راځو اخرنی دریم لغت دی امبریلا. دلته یو دی واول اواز هم ورکوي. صحیح دی؟ ځکه چې دغه یو په ځینو ځایونو کې د وای غوندې اواز هم ورکولی سي. نو دلته یو دی چې اواز ورکوي، یو خپل اواز واول اواز ورکوي. نو دلته بیا زه چې ورسره کاروم ان امبریلا. صحیح دی؟ ان امبریلا یعنی یوه چترۍ یا یوه سایوان. انشاءالله چې دا انډیفینټ آرټیکل به مو زده کړي وي. په آخر کې د ویډیو زه تاسو ته 3 لغتونه در کوم. تاسو به په کمنټ کې دغه 2 آرټیکل ورسره وکاروئ چې ا او ان. د کوم یو سره ا کارول کیږي او د کوم یو سره ان کارول کیږي. نو اوس راځو ډیفینټ آرټیکل ته. ډیفینټ آرټیکل چې دی موږ تاسو ویلو چې د مشخص شی لپاره استفاده کیږي. فرق بل یو چې شی دی، فرق بل دا دی چې دغه ډیفینټ آرټیکل چې دی ذا یا هم ذی، دا د جمع لپاره هم موږ تاسو استفاده کولی سو. صحیح دی؟ یعنی هغه شی چې واحد نه وي جمع وي دغه ذی ورته استفاده کولی سو. For example, the place, the place, the apple, the computer. نو دلته اوس واحد او جمع دومره په نظر کې نه نیول کېږي چې دغه شی واحد دی که جمع دی. د دواړو لپاره استفاده کیږي او هغه شی ته اشاره کوي کوم شی چې مشخص وي یا کوم یو چې ستاسو په نظر کې وي. مثلا زه وایم I like the apple that you have. زما خوښېږي دغه سیب چې ستا سره دی. صحیح دی؟ نو دلته موږ او تاسو څه شي لرو؟ اپل لرو. اپل په اولینه سر کې واول حرف دی. نو د واول حرف لپاره موږ او تاسو ویلو چې ان به کاروو. ولې ان ورسره کار نه سو؟ د ان پر ځای ذی ورسره کار سو ځکه چې دلته یو مشخص شي ته اشاره سوې وه. هغه سیب ته اشاره سوې وه کوم چې ستا په لاس کې وي، مشخصه سیب و. صحیح دی؟ موږ مثلا وایو چې ان اپل یعنی یو سیب، هغه سیب چې نامعلومه دی یعنی سیبان خو زیات دي. نو یو مشخص شي لپاره موږ تاسو چې ښکارو ذا کاروو. نو اوس یوازې 3 لغتونه زه تاسو ته در کومه. تاسو خپل ځانونه پرې امتحان کړئ چې آیا کولی سئ دغه آرټیکل له دغو لغتونو سره وکاروئ او که نه. اولین لغت دی honest. صحیح دی؟ horse. دریم لغت دی پیانو. د 0 کلاس نور پای ته ورسید. نو راتلونکي کلاس انشاءالله منتظره اوسئ. که چیرته دغه ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه نو خپل نظرونه مو ضرور راسره شیر کړئ او دا ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. مننه. الله حافظ. ښه وخت، ښې شېبې.